د ازادۍ جبهه پنجشیر کې مو 15 طالبانو ته مرګ ژوبله واړوله. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه وایي په پنجشیر ولایت کې یې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي. یادې جبهې حماسه میډیا ته په استول شوې وینا پاڼه کې ادعا کړې چې جنګیالو یې په یو اپراتیفي عملیاتو کې نن ماښام د پنجشیر ولایت د پشغور په سیمه کې د طالبانو په یو مرکز برید کړی او 3 طالبان یې وژلي او د نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د پنجشیر امنیتي مسؤلینو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د وینا غونډه کې رحمت الله نبیل وایي ګډون به نه کوي. د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د وینا 4مه ناسته کې د نه ګډون له کبله بخښنه غوښتې. نوموړي لیکلي د مور د ناروغۍ له کبله په یاد ناسته کې ګډون نه کوي. هغه دا ډول ناستو پایلې مثبتې بللې او د سیاسي اهدافو د تعقیب لپاره یې مهمه یاده کړې. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم.